یوسف بن تاشفین. لوستونکی فضل ربی احمدی. یو دیرشمه برخه. سعد زیات دننه ټیلوهه د میمونې نوکرانو ته اشاره وکړه او هغوی پر پړیو کلک وتاړه. په زینه کې غلام شور ګډ کړی و. توبه څومره تیاره ده، وای ته مې له شانه ولې ټیلوهې؟ یو سرتیري وویل ته هلته په بګۍ کې ولې پاتې نه شوې؟ پاسنۍ برنډې ته چې دوی ورسېدل یوه شیبه ودرېدل. د دوو خونو دروازې خلاصې وې خو دننه تیاره وه. د درېیمې خونې دننه رڼا وه. غلام غږ وکړ تاسو چیرته یې؟ له شانه حسن ورته وویل وړاندې ځه. غلام وړاندې لاړ خو سپایان زړه نازړه هملته ولاړ وو. په دې کې سعد له تیاره خونې څخه راووت او یو سرتیری تر مرۍ ونیو. دوهم سرتیري غوښتل توره راوباسي خو له شانه حسن په یوه لاس د هغه مړوند ونیو او لاس یې پرې تاو کړ. په بل لاس یې خنجر د هغه په خېټه ورکېښود او ویې ویل ستاسو هڅې بې ځایه دي. که مو څه بې عقلي ونه کړه نو نوک به مو وینې نه شي. د غلام چې له رڼا سره څومره مینه وه اوس یې همدومره ترې کرکه راتله. هغه د رڼا کوټې په مخه کې ولاړ و او رېږدېده. میمونه راووته او یوه ځلېدونکې توره یې د هغه په ډډه خېټه ورکېښوده. ویې ویل که د تر خوله څه غږ وخوت نو. میمونې د خپلې خبرې بشپړولو په ځای توره د هغه خېټې ته لږ ورنږدې کړه او غلام له ویرې خپلې سترګې پټې کړې. لږ ځنډ وروسته سعد، حسن او د میمونې نوکرانو درې واړه د زیات تر څنګ څملول او په پړیو یې کلک وتړل. میمونه دوی ته نږدې ولاړه وه او د خپل تیر ژوند په باب یې چورتونه وهل. کوم مهال چې سعد د دوی مرستې ته قرطبې ته ورغلی و. په قرطبه کې د دوی د ماشومتوب او په اشبیلیه کې د ځوانۍ په منځ کې د میاشتو او کلونو خلا ډکه شوې وه. دې داسې احساسوله چې سعد تل ورسره ملګری و. د دې نړۍ تل بشپړه وه. حسن وویل اوس یوازې کوچوان پاتې دی، زه ورځم راولم یې. سعد وویل هغه لاندې په کومه خونه کې بند کړه، نور موږ باید وخت له لاسه ور نه کړو. حسن یو نوکر ورسره ملګری کړ او ښکته شو. سعد نورو نوکرانو ته وویل موږ ډېر لرې روان یو، له تاسو نه چې څوک غواړي راسره ولاړ شي طبیلې ته ورشئ او ځان ته آس زین کړئ. بوډا نوکر ځواب ورکړ زموږ یو هم د دې ښار اوسیدونکی نه دی. موږ ټول در سره ځو او له طبیلې څخه د نورو آسونو بوولو ته اړتیا نشته. د دغې سرتیرو دوه آسونه لاندې ولاړ دي او کوچوان به په بګۍ کې وي. ډیره ښه ده، یوازې د حسن آس زین کړئ. بیا سعد خدمتګارې ته مخ واړوه. هغه ور وړاندې شوه. ویې ویل زما کور نشته، غواړم له میمونې سره ولاړه شم. سعد میمونې ته وویل ته سمدستي خپل ضروري شیان واخله خو زر کوه، زه د وخته تیاره یم. میمونې بیا یو نوکر بلې خونې ته ورسره بوت او یو وړوکی صندوق یې ور وسپاره. سعد په پړیو تړل شوي سرتیري بیا بیلو خونو ته کش کړل. دروازې یې ورپسې وتړلې او غلام یې د بام سر ته د ختلې زینې لاندې بند کړ. په دې ځنډ کې حسن بیرته راغی. ویې ویل چې کوچوان یې په لاندې یوه خونه کې بند کړ. حسنه ته میمونه او خدمتګاره په بګۍ کې کېنوه او نوکرانو ته ووایه چې پر آسونو سپاره شي، زه اوس درځم. سعد دا وویل د کونج یوې خونې ته ننوت. هلته شمه بلېدله. زیات پر غولي پړ مخې پروت و. سعد هغه شا پر تخته واړوه او ورته ویې ویل زیاده زه ځم.
ستا بادار به تر سبا پورې تا پیدا کړي. هغه ته ووایه چې پر ما پسې د راتلو ته اړتیا نشته، زه به بیا راشم، خو دا ځل به مې په ریکاب کې داسې زلزلې او طوفانونه وي چې د آشبیلیې د واکمنې کورنۍ بنسټونه ولړزوي. زه تا له وړکتوبه پیژنم او د هرې بدۍ تمه درنه لرم، خو په یاد ولره چې که د ادریس یو ویښته زیان شو نو د معتمد یوه کلا به هم ستا لپاره خوندي نه وي. لږ تر لږه د خپل ژوند له ویرې باید شهزاده رشید ته کومه ذلیله مشوره ورنه کړې. د زیاد لاسونه او پښې په پړي ډېر کلک تړل شوي وو او په خوله کې ورمنډل شویو جنډو ژبه ورګنډلې وه. د هغه رډو رډو سترګو د حال په ژبه ویل چې زه تا پیژنم. په هغه ورځ د شاهي ماڼۍ د دروازې په مخه کې زما او ستا لومړی لیده کاته نه و. ما تر هغې پخوا هم ته لیدلی وې، خو چیرته او څه وخت؟ د ده پر مغزو د تیرو وختونو ګردونه پراته وو چې دې پوښتنو ته یې د ځواب توان نه و. سعد شمه مړه کړه او بهر ته راووت، دروازه یې ورپسې وتړله. لږ ځنډ وروسته بګۍ له هغه ځای روانه شوه. میمونه د هغې خدمتګاره او سعد دننه ناست وو. حسن او دوه نوکران په بګۍ پسې پر آسونو سپاره وو. د ادریس کوچوان بګۍ چلوله او پر خطرونو برسیره هغه د شاهي طبیلې 4 ګړندي آسونه ځغلول او یو خوند یې ترې اخیست. دوی له څه مزاحمت پرته له اشبیلیې څخه راووتل. کوچوان د تیارې له امله بګۍ له ګورو چلوله. له اشبیلیې څخه 8 میله لرې د یوه خوړ د پله سره دوی یو سپور ولید. هغه چیغې وهلې او هڅه یې کوله چې بګۍ ودروي، خو چې کوچوان بګۍ ونه دروله نو هغه په بیړه خپل آس یوه لوري ته کړ. بګۍ تیره شوه او هغه له راروانو سپرو سره ملګری شو. حسن هغه ته خپل آس رانږدې کړ او ترې ویې پوښتل، ته څوک یې؟ هغه د ځواب په ځای ترې وپوښتل، زیات په همدې بګۍ کې دی؟ هوکې، یوازې دی که بل څوک هم ورسره شته؟ له هغه سره 2 ښځې هم دي، خو ته څوک یې؟ زه شهزاده رشید راستولی یم. هغه چیرته دی؟ بس تاسو نور هغه ته رارسېدلي یاست. له دې ځایه کوم 2 میله وړاندې هغه ستاسو په انتظار دی. په راتلونکي ګرځندي کې به یې تاسو د پړاو رڼاګانې ووینئ. لږ وړاندې چې ولاړل نو کوچوان د بګۍ مخه یوه بل سړک ته راوګرځوله. هغه نااشنا سړي چیغې کړې، ودرېږئ، بګۍ ودروئ، دغه سړک بل لوري ته تللی. چې کله د هغه چیغو څه اغېزه ونه کړه نو خپل آس یې پونده کړ او تر بګۍ مخکې شو. حسن آس د بګۍ سره جفت کړ او کوچوان ته یې وویل، بګۍ ودروه. کوچوان آسونه ودرول. هغه سپاهي دروازې ته ورنږدې شو. ویې ویل، ګورئ، کوچوان مو بل لوري ته بیایي. سعد له دروازې پرده لرې کړه او ویې ویل، کوچوان نوی دی، ته دې له آس نه راکوز شه، له ده سره کښېنه، آس دې سپایي ته وسپاره. نااشنا سرتیري ته د سعد غږ پردی ښکاره شو او ترې ویې پوښتل، ته څوک یې؟ په دې ځنډ کې حسن او د هغه ملګري تر هغه را چاپېر شوي وو. حسن په خپله توره د هغه پر ورانه سپکه کرښه راتېره کړه او ویې ویل، ښکته شه. هغه د حسن له تورې پرته د 2 تنو نیزې هم ولیدې چې د ده پر لور ورنږدې کېدلې. له دې سره سعد له بګۍ نه راکوز شو او د ده د آس جلب یې ونیو. نااشنا سرتیری له مجبورۍ راښکته شو. سعد د هغه پګړۍ راټیټه کړه او لاسونه او پښې یې پرې وتړل او بیا یې د بګۍ دننه ورټېل واهه. ویې ویل، میمونې، ته دی در سره ساته، زه پر آس پرېږم. حسن وویل، ورور جانه، موږ له خپل اټکل نه هم زیات وخت ترلاسه کړ. رشید تر سهار مخکې بل څوک ناسته وي. که هغه ډېره هوښیاري وکړي هم ښایي تر ماسپښین مخکې د ادریس دوی کور تلاشي نه کړي. یوازې یو خطر شته چې د زیاد نوکران او یا د کوټوالۍ سرتیري د هغه په لټون پسې هلته ورنشي. زه له دې نه خطر نه احساسوم.
هغوی ټول پوهیږي چې زیاد قرطبې ته روان دی. چې کله دوی بګۍ په دروازه کې ونه ویني نو له لرې به داسې ګڼي چې زیاد روان شوی دی او بیرته به ستانه شي. په هر صورت به د زیاد لټون تر ماسپښین مخکې پیل نه شي. سهار وختي دوی له یوې شاړې سیمې نه تېرېدل چې کوچوان بګۍ ودروله او ویې ویل زما په خیال خو بندي چې دلته پرېږدو ښه به وي. سعد ترې وپوښتل له دې ځایه تر ټولو نږدې کلي ته څومره لاره ده؟ په 3 میلۍ کې دلته هیڅ لوري ته کوم لوی کلی نشته. ځای ځای د بزګرانو او شپنو یو کور شته او هغوی زموږ لپاره د څه خطر سبب نشي کېدای. د پولیسو تر ټولو نږدې چوکۍ له دې ځایه نږدې 8 میله لرې ده. سعد بندي له بګۍ نه راکوز کړ. یو ځل یې غوښتل چې پر کومه ونه پورې وتړي. بیا یې څه په خیال کې تیر شول او ویې ویل انسانیت مې دې ته اړ کوي چې تا ته بې سببه څه تکلیف ونه رسوم. زه دې پرېږدم او دا به درته غوره وي چې نیغ آشبلیې ته ستون شې. هلته د ادریس په کور کې ستاسو د ښار کوټوال بندي دی. که ته له نورو مخکې د هغه خدمت ته ورشې نو لږ تر لږه به هغه له ځانه خوشحاله کړې. ښایي د خپل آس په بدل کې د هغه له طبیلې نه کوم ښه آس ترلاسه کړې. که د شهزاده رشید ولید ورته ووایه چې د حساب کتاب د ورځې انتظار کوه. سعد د بندي لاسونه او پښې پرانیستل او بګۍ بیرته روانه شوه. چې کوم 2 میله وړاندې ولاړل د 2 غونډیو په منځ کې لارې ته ورسېدل. نو سعد خپل آس ور وړاندې کړ. کوچوان ته اشاره وکړه او هغه بګۍ ودروله. سعد وویل آسونه ستړي شوي دي. زما په خیال خو سهار مهال هسې هم په سرکاري بګۍ کې زموږ مزل مناسب نه دی. موږ د راتلونکي ښار نه د تېرېدو پر مهال باید د خلکو له نظره ځانونه ګوښه وساتو. حسن وویل دا هم کیدای شي چې رشید د خپل استازي د بیرته ورتلو پر ځای په خپله اشبلیې ته تللی وي او هغه تر اوسه په موږ پسې راوتلی وي. د دې آسونو دمه جوړېدل وخت غواړي. موږ به بګۍ همدلته پرېږدو او د سړک نه پرته پر پلې لاره به مزل ته دوام ورکړو. زه هم په همدې فکر کې وم. کوچوان وویل له دې ځایه لږ وړاندې یو خړ زموږ د کلي پر لور تللی دی. که موږ هلته ورسیږو نو بیا هیڅ خطر نشته. زموږ مزل به اوږد شي خو یوه ګټه به یې دا وي چې موږ به له هغه ځایه 2 میله وروسته هغه سړک ته ووځو چې له استجنه د لوشه په لور تللی دی. تر هغه وړاندې موږ ته هیڅ خطر نشته. سعد وویل که زه خبر وای چې ته پر دې لارو بلد یې نو زه به دومره نه پریشانه کېدم. زما په خیال خو د بګۍ د پرېښودلو لپاره همدغه مناسب ځای دی. لږ ځنډ وروسته چې دوی آسونه پرانیستل نو بګۍ یې یوې ژورې کندې ته ورټېل وهله او بوډا نوکر د میمونې سامان له وړوکي صندوق نه راویست او هغه یې په یوه غوټه کې وتاړه. حسن او بل نوکر خپل آسونه میمونې او د هغې خدمتګارې ته ورکړل او په خپله د بګۍ پر شاتوري آسونو سپاره شول. کوچوان هم د بګۍ پر یوه آس پښه واړوله. 4م آس یې خوشی پرېښود. دوی چې سړک پرېښود او په خوړ کې لږ وړاندې ولاړل نو د بزګرانو یوه وړوکي کلي ته ورسېدل. د ادریس د کوچوان کلی لا 2 میله لرې و خو آسونه له پښو لوېدلي وو. سعد له مجبورۍ په همدې کلي کې واړول. بزګرانو په ډیر اخلاص او مینه د دوی خدمت وکړ او د دوی آسونو ته یې پروړه او دانه تیاره کړه. تر لږ ځنډه دمې جوړولو وروسته له هغه ځایه روان شول. له لمر لوېدو مخکې دوی بل کلي ته ورسېدل. شپه یې د ادریس د کوچوان کره تېره کړه او د شپې په وروستۍ برخه کې له هغه ځایه روان شول. راتلونکې شپه دوی لوشه ته ورسېدل. د لوشه څو تنو ځوانانو په پوځي ښوونځي کې له سعد سره یو ځای زده کړې کړې وې. په هغوی کې یو د لوشه د قاضي زوی و. سعد په کوم سرای کې د پاتې کېدو پر ځای د هغه کور پیدا کړ. د قاضي زوی د سعد او د ده د ملګریو ډیر تود هرکلی وکړ. میمونه او د هغې خدمتګاره د ښځو خونې ته ولاړې او سعد او حسن له نوکرانو سره په میلمستون کې پاتې شول. د سعد انډیوال او قاضي په ډیره مینه د ده کیسه واورېدله
خو چې دا یې ورته وویل چې سهار وختي به له دې ځایه روانیږي نو قاضي وویل زویه له دومره ستونزمن مزله وروسته ښځې دمې جوړولو ته اړتیا لري ته دلته 2-3 ورځې خامخا پاتې شه نور تاسو له خطره ډیر لرې شوي یاست د سعد انډیوال تر هغو هم زیات ټینګار کاوه چې لږ تر لږه خو سبا ورځ آرام وکړئ بالاخره سعد وویل د حسن او نورو ملګریو په پاتې کېدو مې هیڅ اعتراض نشته خو زه به د شپې په وروستۍ برخه کې روانېږم زه باید زر تر زره ځان قسطلې ته ورسوم تاسو به ماته یو تازه نفسه آس هم راکوئ قاضي وویل ته د آس غم مه کوه خو قسطلې ته د څه لپاره ځې ما تاسو ته یادونه وکړه چې د دې نجلۍ ورور هلته تللی دی زما باور دی چې که هغه پر وخت خبر نشي نو وبه یې نیسي او قرطبي ته به یې واستوي هلته به بیا دی د شهزاده رشید او د هغه د بېرحمه ملګریو رحم او کرم ته پاتې وي قاضي وویل نو بیا خو خامخا ولاړ شه که ته اړتیا ورته لرې نو له دې ځایه به څو تنه نور هم در سره واستوم سعد ځواب ورکړ نه د دې کار لپاره له 1 تن نه زیاتو کسانو ته اړتیا نشته قاضي وویل د دې میاشتې په 15مه به د قاضي ابوالولید په بلنه په بیغه کې د قوم د مشرانو او علماو یوه ډیره لویه غونډه جوړیږي ما ته هم د هغه بلنه را رسېدلې ده له غرناطې نه به قاضي ابو جعفر هم دې غونډې ته تشریف راوړي قاضي ابوالولید همدا اوس پر اندلس راګرځېدلی دی هغه به غالبا دغه وړاندیز وکړي چې د اندلس ټول د اعتبار خاوند علما د یوه پلاوي په توګه له ټولو امیرانو سره وګوري او هغوی به د اسلام د دښمنانو پر وړاندې یوه محاذ جوړولو ته راوبولي سعد وویل زما باور دی چې نن له دغه امیرانو پرته بل څوک د اسلام ستر دښمن نشته دوی د دنیا هر ذلت او رسوایی ته چمتو دي خو د اسلام په نامه به هیڅ کله هم سره متحد نشي زه در سره موافق یم او د همدې لپاره غواړم چې په دغسې غونډه کې ستا په شان ځوانان وي سعد وویل زه به هڅه وکړم چې تر 15مې نیټې پورې بیغه ته ځان ورسوم د کور په بله برخه کې میمونه د ماسخوتن له لمانځه او ډوډۍ خوړلو وروسته د کور له ښځو سره په خبرو کې ویده شوه سهار چې له درانه خوبه راویښه شوه نو ویې لیدل چې خدمتګاره یې خوځوي او ورته وایي میمونې جګه شه چې لمونځ قضا کیږي میمونې په بیړه اودس وکړ او لمونځ یې ادا کړ بیا یې خدمتګارې ته وویل زه دې ولې لږ په تیاره کې نه ویښولم هغه ویل چې موږ به د شپې په وروستۍ برخه کې روانیږو دومره ناوخته شوه ورشه ورته ووایه چې زه تیاره یم د سعد د انډیوال خور چې په لومړي لیدو کې ورسره بلده شوې وه دې ته نږدې راغله او ویې ویل خورې تیاري ته اړتیا نشته نن به تاسو همدلته پاتې یاست د شپې پلارجان له هغه نه اجازه اخیستې ده میمونې خپلې خدمتګارې ته وویل دا ټوکې کوي ورشه پوښتنه ترې وکړه او راشه خدمتګارې ځواب ورکړ هغه خو د شپې په وروستیو کې له دې ځایه قسطلې ته تللی دی تللی دی هوکې ما هم د اوس له حسن نه پوښتنه وکړه هغه راته وویل د میمونې پر څېره ناڅاپه مایوسي راخپره شوه سعد په لاره کې دې ته ویلي و چې دی لوشه ته له رسېدو وروسته قسطلې ته درومي خو دا تمه یې نه وه چې له تلو مخکې به خدای پاماني هم وانخلي دې فکر کاوه چې له دې ځایه به یو ځای خوځېږي او د ښار په کومه څلور لارې کې به سعد له دوی نه بیل شي قسطلې ته د سعد سفر بې خطره نه و او میمونې په لاره کې چې کله دا فکر کاوه چې دته به په کومو الفاظو مخه ښه وایي نو زیاتره به یې داسې ګڼله چې الفاظ د دې د زړه په تل کې د پټو احساساتو د ترجمانۍ لپاره بس نه دي او اوس چې هغه له خدای پامانۍ پرته رخصت شوی دی
نو په سلګونو خبرې یې په زړه راتلې. ته به کله بیرته راځې؟ زه به دې د راتلو لاره څارم. ګوره هسې څه خطر ته ځان مه ورکوه. ته یوازې بیا دومره لرې روان یې. کاشکې زه هم در سره تلای شوای. کاشکې. د میمونې سترګې له اوښکو راډکې شوې. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.